بسم الله الرحمن الرحیم. د شودو غواګانو د کلسیم اړتیا محاسبه. دا ویډیو د هغه دوستانو لپاره ده چې څوک د غواګانو فارمونه لري او د خپل غواګانو لپاره د کلسیم د اړتیا محاسبه کوي، نو د هغوی لپاره دا لنډ لارښود دی. راځو موږ د کلسیم محاسبه څنګه کوو. اول لومړی شی دا دی چې موږ د غواګانو د بقا دپاره کوم کلسیم چې دی هغه په مد نظر کې نیسو. تاسو باید د غوا وزن معلومي، نو د هر کیلو ګرام وزن دپاره 0.1 ګرام کلسیم ته ضرورت دی. نو که ستاسو غوا چې ته 200 ګرام وي، دا په دې کې ضرب کوو، نو د 200 کیلو ګرام غوا دپاره 20 ګرامه کلسیم ته ضرورت دی. د تولید محاسبه ده. مثلا د 1 لیتر شیدو دپاره 3 ګرامه کلسیم ته په خوراک کې ضرورت دی. نو 100 ګرامه کلسیم شو، د 10 لیټرو دپاره څومره پکارېږي؟ 90 ګرامه پکارېږي. نو ټوټل چې دا جمع کوو تقریبا څومره راځي؟ 160 راځي. د هر کیلو ګرام وزن دپاره 0.1 ګرام کلسیم پکار دی، او د هر لیتر شیدو دپاره په خوراکه کې 3 ګرامه کلسیم پکار دی تر څو چې پوره کړي د شیدو تولید د 1 لیټر پوره کړي. اوس راځو موږ تاسو یو مثال درکو. مثلا یو جیره ده چې په هغې کې وچه رشقه ده، لمده رشقه ده، بوس پکې او دا لاندې شیان چې زه ګورم قلمونه دي. صحیح ده. اوس په موږ غواړو چې 6 کیلو وچه رشقه ورکړو، نو موږ ته باید دا معلومه چې دې کې څومره کلسیم وي. فرض کو د لابراتوار نه چې کومه نتیجه راغلې ده، په هغې کې ویل شوي دي چې دې کې 12 ګرامه کلسیم دی په فی کیلو وچ موادو کې. نو 2 ګرامه راغله. دلته بیا موږ لمده رشقه ورکوو. په لمده رشقه کې طبعا چې هغې کې اوبه وي، هغه موږ چې کله ټسټ کړله په هغې کې 2.5 ګرامه کلسیم په فی کیلو کې. نو 2.5 ګرامه دا شو. 3 کیلو موږ بوس ورکړل. هر کیلو بوس کې 0.9% ګرامه یا 80 ګرامه کلسیم چې دا 2.4 ګرامه شو. د جوارو دانه ده، مثلا دا وړه چې موږ کوو 2 کیلو جوار هم ورکړو، د هغې تقریبا نیم ګرام کلسیم دی پکې، نو تقریبا هغه 1 ګرام شو. پنبه دانه هم ورکړې ده 2 کیلو کوم پنبه دانه هم ورکړې چې په هر کیلو کې 1.15 ګرامه کلسیم دی، دا 2.7 شو. د غنمو بوروم ورکړې چې په 2 کیلو ورکړی چې په هر کیلو کې 1.15 ګرامه کلسیم دی، چې دا څومره کېږي؟ 2.7 کېږي. بل موږ سره چې د جوارو سایلج دی، جوارو سایلج هم 6 کیلو ورکړي دي، په هر کیلو سایلج کې 0.6 ګرامه کلسیم دی، چې دا څومره شو؟ 12 ګرامه شو. اوس د دې مجموع چې موږ جمع کړو دا څومره راځي؟ 0.3 ګرامه کلسیم په ټوله جیره کې راغله. دا کوم څومره خوراک چې تاسو ګورئ مکمل. صحیح ده. اړتیا څومره ده؟ 160 ګرامه ده. زموږ اړتیا څومره ده؟ 160 ګرامه ده. په خوراکه کې څومره کلسیم دی؟ 0.3 ګرامه کلسیم دی. کمښت څنګه معلومو؟ دا راخلو یو د 160 نه څو منفي کوو؟ 100 منفي کوو. نو څومره راځي؟ 9.50 ګرامه چې راغی کمښت راغی. نو د کلسیم ښه منبع چې دا هغه د لر سپین غر ډي سی پي ده. زموږ په ډي سی پي کې تقریبا 260 ګرامه کلسیم دی په 1 کیلو ډي سی پي کې. نو که په 1000 ګرامو کې 260 ګرامه ډي سی پي شي، نو د 9.50 ګرامه کمښت د پوره کولو لپاره څومره ډي سی پي ته ضرورت ده؟ دا په دې کې ضربو، په دې تقسیمو، دا مساوي کېږي څومره؟ 240 ګرامه ډي سی پي تاسو باید دغې څاروي ته ورکړئ چې هغه څو ګرامه؟ هغه 10 کیلو شوده کوي او 200 کیلو وزن ولري. نو که چېرته تاسې د کلسیم دغه اندازه پوره نه کوي، نو د غواګانو د شودو تولید اعظمي حالت ته نه رسیږي، او غواګان چې دی په هایپوکلسیمیا باخته کېږي، او یا هم د شودو هغه د 10 لیټرو په ځای به څه وکړي چې څومره کلسیم تاسو په خوراکه کې ورکړی، د همغه اندازې باندې به دوی د خپلو د شودو تولید کوي. نو دا د هغه دوستانو دپاره چې هغوی په ګروپي ډول باندې خپلې غواګانې 10 15 یا 20 دانې یو طرف ته کړي، او هغوی دپاره دغسې یو محاسبه پکار ده تر څو د کلسیم هغه کوم ضرورت چې دی هغه باید څه شي؟ پوره شي.